د پښتو زده کړه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل مینوالو تاسو هرومرو پوهیږئ چې پښتو له ژباړې اغیزمنه ژبه ده. همدا وجه ده چې آن دومره اغیزمنه شوې ده چې د خپلو عاداتو یا تړویکو په ځای هم ځینې کلمې ژبې ته راغلي. مثلا پرتله یا په پرتله د تر په ځای کاریږي. تر ګوره څومره لنډ دی، 2 توري دي او دا څومره اوږده کلمه ده. یو بل دا یادول هم پکار دي چې ځینې خلک یې پرتله وایي یا په پرتله، چې دا ناسم ده. پرتله تله خو پوهېږي وزن کولو ته وایي، ناول خو یې تلفظ سم ویل پکار دي، پرتله یا په پرتله. خو تر هغه تر سم دی. یعنی کومو ځای کې چې تاسو ګورئ چې پرتله یا په پرتله کارېدلی وي، تر ډېره ورته اړتیا نه وي او د هغه په ځای موږ تر لیکلی شو. مثلا رپورټ کې به اورئ چې د تیر کال پرتله سږ کال یخ دی. لنډ ووایه سږ کال تر تیر کال یخ دی. څومره اسانه شو، هم روان شو، هم زما او ستا هغه ولس چې لوستی نه ده په دې ډېر ساده پوهېږي. یا د پخوانیو ټاکنو پرتله اوسنۍ ټاکنې رڼې وې. دا همغه د ژباړې اغیز دی. داسې ویلی سي چې اوسنۍ ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو رڼې وې. ګوره جمله دغلته هم کتلی شي چې لنډه سوې ده. یو بل مثال راځو چې د تېرې میاشتې پرتله دا میاشت ولسي مرژوبله ډېره شوې ده. الله دې نوره دا جګړه پای پې ورسوي. موږ او تاسو ټول ذهن او سوچ له منفي خبرو سره وي. خو دا جمله داسې لنډولی سي چې دا میاشت تر تېرې میاشتې ولسي مرژوبله ډېره شوې. یا بل مثال دی د چابهار بندر پرتله کراچۍ بندر نږدې دی. خو لنډ وایه چې کراچۍ بندر تر چابهار بندر نږدې دی. نو دغه هر یو چې کله د پښتو په ډول یا د پښتو د ګرامر له غوښتنو سره سم وایي، هم روان راځي او هم ورسره لنډېږي. همدې څو بېلګو ته په پام پکار ده چې د پرتله په ځای تر وکاروو.